درنو لیدونکو د کلب برخه مو ولیده. مخکې مې یادونه وکړه چې دې اونۍ په خپرونه کې د ننګرهار د بدني روزنې د ریاست په فعالیتونو په ننګرهار کې د ورزش په عموم کې د ننګرهار د ورزش په پرمختګونو او یو شمېر نورو مسایلو باندې بحث لرو. په خپرونه کې سره د بدني روزنې ریاست رئیس ښاغلی خوشحال حضرتي احمدزی صاحب د ستړي مشي احمدزی صاحب خیر خپرونې ته مننه. کورودان مینوال صاحب په سر کې تاسو ته او د انعکاس تلویزیون محترم رئیس صاحب ته او د دې تلویزیون کارکوونکو ته او د انعکاس تلویزیون د لارې ټولو شریفو ننګرهاریانو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. من رئیس صاحب پیل له دې نه کوو. څه موده کېږي چې ستاسو د بدني روزنې امریت پر ریاست بدل شوی او طبعا کله چې یو اداره لوړېږي یا کارونه زیاتېږي طبعا د هغو مسؤلیتونه هم زیاتېږي. دا راته ووایه چې د دغه ریاست سره په اداره کې څومره تغیرات راغلي دي؟ ننګرهار او ختیځ په ورزش کې څومره تغیرات راغلي؟ تغیرات خو په فعلي حالت کې د هغې نه مخکې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د ننګرهار ورزش دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. همیشه دپاره زموږ په ننګرهار ولایت کې چې تاسو ته معلومه ده مخکې به زموږ اکثره فدراسیونونه به په نوم باندې مثال لوبې به وي. اوس ماشاءالله چې ګورو تاسو ته بهتره معلومه ده ګورئ چې په هره رشته کې موږ قهرمانان لرو. په هره رشته کې موږ ښه قوي قهرمانان لرو چې تر اوسه پورې زموږ تقریبا 14 خارجي مډالوران صرف ننګرهار لري. د خالد په نامه باندې د مرکز څخه د هندوستان څخه د سرو مډال واخیسته او راغی. احمدزی صاحب زیاتره ورزشکاران په ځان باندې زحمت کوي، خواري کوي، مګم هغوی چې بیا راشي دلته یو څه که څه هم تاسو یې مخته ورځئ، هغوی تقدیروئ، خو بیا له نورو چارواکو نه څومره تمه لري هغومره نه تقدیریږي. مثال که د ولس جرګې د مسؤلینو یا د ملي شورا له غړو نه څومره تمه لري یا د ولایتي چارواکو نه چې په راس کې والي صاحب څومره تمه لري، دوی وایي چې هغومره موږ نه تشویق کېږو. تاسو خپله د هغوی دغه تشویق یا نه تشویق څنګه بولئ؟ زه خو په حقیقت کې چې تاسو ته ووایم جناب والي صاحب بله ورځ هم کور دی ودان اوسېږي. موږ د یو کمپ افتتاح درلودله چې د هغې شاهد حال یو. همیشه دپاره د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ننګرهار ورزشکارانو سره کومکونه کړي دي. په دې سترګې موږ نشو پټولی. یو هغه خبرې دي چې خلک یې کوي، یو عملي تاسو ته بهتره معلومه ده چې والي د یو کمپ د افتتاح دپاره راځي نو تاسو فکر وکړئ همدارنګې د لومړی معاون د ولسي جرګې امیر خانیار صاحب هم راغلی او دواړه هلته راغله او زموږ هغه ورزشکاران یې هم تقدیر کړل او هم یې هغه کمپ افتتاح کړ. دا راته ووایئ تاسو ډېری وخت یادونه کوئ په غونډو کې، موږ چې تاسو سره کوم غونډو کې شتون لرو تاسو وایئ چې موږ یو کمپلیکس او 2 جمنیزمونه په لاس کې لرو او کار پرې روان ده. مطلب صرف کار شروع کېدل پاتې دي، نور ټول هغه مراحل یې طی شوي دي. دغه کمپونه به څومره زر افتتاح شي او د څومره ورزشکارانو یا د څومره ورزشونو ظرفیت به ولري چې په دې کې تاسو چالی وکړئ؟ تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په ننګرهار ولایت کې یو دانه 18 زرې سټیډیم لرو چې هغه پکې زموږ ټول ورزشکاران فعالیت کوي. یو جمنازیم دی چې په 80% یا 80% کار یې سر ته رسېدلی دی چې په هغې باندې هم موږ د څو ورځو کې په قراردادي باندې ډېر بوج راوړی چې موږ ته یې ډېر زر خلاص کړي چې دغه زمستاني سیالۍ چې زموږ د ژمي سیالۍ دي دا باید وشي. او د کمپلیکسونو په حساب تاسو ته ووایم چې مخکې د هغې نه به ووایم چې موږ انحباطات سره یو قرارداد وکړو چې په هغه کې د $150,000 مقابل کې چې په 3 جریبه 5 جریبه 15 بسوې کې چې عبدالحق مینه کې جوړیږي نو د هغې انشاءالله موږ لاسلیک وکړو چې په لنډو وختو کې د هغې کار هم شروع شي. یو جمنازیم او بل دا د کمپلیکسونو موضوع چې په دغه د محبوب ولسمشر محمد اشرف غني په فرمان سره سم چې فرمان یې ورکړ چې هر زون کولی شي چې ځان دپاره 300 جریبه ځمکه پیدا کړي او هغلته موږ په دغه باندې وتوانېدلو. لومړنی زون مشرقي و چې ما وشو کولی چې د
هغه وخت کې د اصلاحات اراضي محترم رئیس صادق صاحب همدارنګې حیدري یعنې ځمکه پیدا شوې ده چې کار به څه وخت پیل کېږي په دغه ځمکه ځمکه خو پیدا شوې ده، کار هم افتتاحیه هم شوي چې په دغه کې زموږ د تربیت بدني عمومي رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمي او د ارشد مشاور د رئیس صاحب جمهور د ورزش په چارو کې اجمل غني، همدارنګې د ښارسازۍ وزیر او جناب شخص والی صاحب چې لاړو په خانکي کې کومه ځمکه د بیسودو کې هلته ولیدل شوله او هغه باندې پټۍ پرې کړل شوله او انشاءالله تعالی چې د هغې کار به په دې لنډو وختونو کې پیل شي چې هغه به صرف سټیډیم نه وي، هغه کمپلیکسونه ورزشي کمپلیکسونه دي چې هغه به ډېر معیاري کمپلیکسونه اوسیږي او وخت غواړي. ستاسو په اند باندې څومره وخت کې یعنې د دغه ګټې اخیستنې ته موږ سپارلی شو، څومره وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارئ؟ انشاءالله تعالی چا ورځې د مرکز څخه ماته زنګ راغی د ځمکې په حساب چې کوم ځای ستاسو په خوښه دی، بیا تاسو کوم ځای په تعین کړی، موږ ویل کوم ځای چې مشرانو تعین کړی زموږ ورسره موافق یو چې څومره ننګرهار ته رانږدې اوسېږي هغه بیا ما د بیسودو په حساب په خانکي کې هماغه ځای منظور شو او انشاءالله تعالی په لنډو وختونو کې به انشاءالله پې کار شروع شي. یوه خبره بله ده رئیس صاحب، تاسو خپله یادونه کړې وه چې موږ مکتوبونه ورکړي ټولو فدراسیونونو تر څو خپل انتخاباتي سیالۍ ترسره کړي، صرف څو تنو فدراسیونونو خپلې سیالۍ ترسره کړي، که څه هم لا د هم لا پورې څو میاشتې وخت موږ لرو. سږ کال څومره خوشبین یاست چې موږ به په ټولو رشتو کې انتخاباتي سیالۍ ولرو او ښه لوبغاړي ملي لوبډلې ته ورکړو؟ انشاءالله تعالی تر هغو پورې چې زه دغلته د سپورت د مشر په صفت باندې دنده اجرا کوم، زموږ هیڅ کله انتخاباتي سیالۍ نه دي پاتې شوي. اکثره وخت د کومې ستونزې چې کوم فدراسیون لري د هغه ستونزو د وجې نه پاتې کېږي. نو په فعلي حالت کې چې کوم مکتوبونه موږ ورکړي دي د شطرنج انتخاباتي سیالۍ شوي دي، وشو شوي دي، په دې لنډو وختو کې به انشاءالله تعالی پرله پسې به دغه فدراسیونونه به خپل همغه د کال سیالۍ ترسره کوي. مخکې موږ یو مرور په دې وکړو چې سږ کال در تېر کلونو تاسو خپل یادونه وکړه چې موږ ښه لوبغاړي درلودل، یعنې 14 مډالونه موږ ته راغلل. هغه لوبغاړي چې موږ ته 14 کسان وو، موږ ته 14 مډالونه راوړل د بېلابېلو هېوادونو نه چې تاسو د خالد مثال ورکړی، نور لوبغاړي مثال ورکولی شو. مرکز سږ کال موږ سره څنګه رویه کوي؟ ځکه موږ سږ کال ډېر موفق وو، ډېر ښه لوبغاړي مو درلودل، ښه مډالونه مو ګټل. مرکز څومره تمایل شوی بیرته ننګرهار ورزش ته؟ تاسو مخکې یادونه وکړله چې زموږ د فری فایټ په رشته کې چې پاکستان سیال ته خپل ګراناغه کاموال ابراهیم خیل ماته ورکړه، هغې نه بعد مقبول شاه ګردیوال راوړو، مړوند راوړو، همدارنګې ولی په نامه باندې 14 مډالونه. ډېر نومونه دي چې د هغې نومونه اخیستل وخت نیسي. نو هغه 14 مډالوران زموږ افتخار دی. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې په یو ولایت کې به دومره مډالوران نه وي لکه په ننګرهار کې دي. نو همیشه دپاره د تربیت بدني رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمي ننګرهار ته ډېره توجه کړې ده او توجه کوي. په دې خاطر باندې چې خپله راغی، واده یې زموږ د ننګرهار ورزشکارانو سره وکړله. موږ لا هم د دې غوښتنه ما خپله خصوصا ترېنه وکړله چې زموږ نورستان او د کونړ دفترونه نه لري، جمنازیم نه لري، په نورو ولایتونو کې جوړ شوي، باید لغمان دپاره هم ورکړل شي. نو دغه پیشنهادونه موږ کړي دي، موږ سره یې واده کړې ده. نو انشاءالله تعالی زه زیری د ننګرهار مشرقي ورزشکارانو ته ورکوم چې آینده ته به د افغانستان پس د ورزشونو کم به ننګرهار په همدې هیلې ډېره زیاته مننه رئیس صاحب چې راغلی خپرونې ته. هیله مو همدا ده چې لکه څنګه چې زموږ لوبغاړي ځلیدلي بیا هم وځلیږي او هېواد ته مو بری راوړي. مننه چې راغلی خپرونې ته. مننه تاسو نه هم ډېره زیاته کور او ودان ژوندي اوسئ. تشکر. قدرمن لیدونکو دا د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې تاسو په قدرمن چوپړ کې حاضرېږم. په اعزاز رب مو سپارم. ښه وخت. د الله په امان.